بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ناصر جمال. پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کړی یم. دا چینل چې دی پښتو ټي وي دا په یوټیوب هم دی. تاسو پهله گزارش سما دا دی چې تاسو یوټیوب ته چې لاړ شئ نو هلته زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. پهله ویډیو زموږ په یوټیوب راځي، بیا ورځ دوه پسې دی نو هغه زموږ په فیسبوک باندې راوړو. نو تاسو پلیز چې کوم کس یوټیوب استعمالي یا د چا آی ډي جوړي نو په دې باندې موږ ضرور سپورټ کوي چې سبسکرایب ضرور کوي، او فیسبوک باندې که تاسو یې نو دا پیج ضرور لایک کوي. پښتو ټي وي چینل چې دی د دې موږ ان شاء الله دوباره داسې یو انداز سره د دې تبدیلي راولو لګیا یو چې په دې کې به تاسو مختلف قسم معلومات دي، سیاسي سوشل ایشوز او هغې سره چې دی نو په طب باندې یعنې صحت عامه چې کوم دی داسې ډېر زیات مسایل وي چې په هغه مسایلو کې که تاسو وګورئ لکه زموږ د کلو ډاکټران چې نو هغې ته که ووایي چې ملا کې مې درد دی نو هغه دا نه وایي چې یاره څه وجوهاتو د وجې نه درد دی، هغه تاسو ته ډیکلوفینک سوډیم یا ډیکلوفینک پوټاشیم د دې یو ګولۍ درکړي، خړې ګولۍ وي، هغه په 10 روپۍ 4 وي یا 10 روپۍ 3 وي یا 10 روپۍ 2 وي، هغه به درکړي او تاسو به درته به وایي چې انشاءالله دې سره به ټیک شي. هغه مونږ لاړ شو ګولۍ واچوې هغه درد زموږ کم شي، خو مسله زموږ دی چې هغه درد د څه وجې نه دی، هغه مرض لا هملته پروت دی. صرف هغه د مرض د وجې نه چې کوم تکلیف دی هغه د شپې مونږ هغه دغه نه محسوسوو خو دکه نو مونږ به انشاءالله د مرض ډایګنوز کولو چې کوم شعور دی کوم سمج دی د هغې کوشش به کوو انشاءالله په دې چینل باندې په دې پلیټفارم باندې. زه ما د اکثر ملګري دا خبره کوي چې یاره ته خبر چې دی ته د فلانکي په شان دی ډینګي په شان دی داسې کوه چې دې کې لږ غوندې جان پیدا کوه. زه به ما خبر کې جان پیدا کول دا څه خبره ده چې یاره خبر کې ته مسالې مرچکې ورکې او بیا د هغې نه پس په هغې کې جان پیدا کړې نو دا خو هغه خبر د هغې حق ادا نه شو، د هغه خبر حق ادا نه شو چې کوم خبر ته اصلي دی. د خبر حق ادا دی چې یاره ته په کوم انداز کې ته دا خبر دی څومره خبر دی. مثال په طور یو ګاډی دی د هغې کې اکسیډنټ وشو او هغې کې چې دی نو 2 کسانو لاس صرف زخمی دی، خو ته چونکې هلته یې هغه اکسیډنټ چې دی نو هغې کې ته دغه کې او ته وایې چې یاره راشه دا وګوره په دې 2 سړو دې لاسونه مات کړي دي، هغه باندې معمولي خراج شي، خو ته خپل ویډیو وایرل کولو دپاره ته ووایې چې یاره دا وګوره 2 باندې سرونه مات دي او 2 لاسونه مات دي. نو دا شی چې دی دا په دې چینل باندې تاسو باندې ملایږي. که داسې چینل خبرونه تاسو خوښي نو دې چینل باندې چې چا سبسکرایب کړي هغې له چې دی نو واپس لږ پکار دي په دې چې دی کې د خبر څومره اهمیت دی څومره د خبر وزن دی ما هومره خبر به تاسو ملایږي دې نه زیات به نه ملایږي. باقي د صحت عامه زه یو خبرې عرض کوم دا ویډیو بیا ختموم. زه بهر ومه نو ما یو کس هغه ته ما د پښتو د چینل هغه یو ویډیو ما ورته ښودله، هغه ما ته بنګالي و، هغه ما ته ویل چې یاره دوی ډېر زیات اوور ایکټینګ نه کوي، دا تاسو ټول پښتانه داسې. نو زما زړه ډېر زیات په دې خبره خوږ شو که نه، ما زړه کې ویل مال یار زموږ پښتون ولې داسې دی، دا ولې داسې دغه په شان دی بس اوور ایکټینګ او دا ډېر زیات اوور تلل ایکسټریمیزم او دا چیزونه دا ولې به زموږ پښتون کې وي. زه انشاءالله زه د پښتون دویم رخ ښودل غواړم او دې کې ما سره ستاسو ملګرتیا پکار ده او پښتون دویم رخ ښودل پکار ده چې یاره زموږ خلکو کې شعور شته الحمدلله او ډېر ښکلی شعور دی، ډېر سوبر خلک دي زموږ پښتانه، ډېر سوبر خلک دي، خو دا هایجیک کړي هغه خلکو دی چې کوم خلک په خپله څنګه دي هغسې چې دی نو د هغې هغه سوچ دی او د هغې هغه ریپرزنټیشن چې کوم دی هغه داسې انداز کې دی چې موږ ټول پښتانه ورته دقسې ښکارو. نو انشاءالله دې کې ما سره ستاسو ملګرتیا پکار وي او هغه ملګرتیا داسې ده چې تاسو زموږ دا چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ، که په فیسبوک باندې نو فیسبوک باندې پیج ضرور لایک کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.